السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا هوپ انګلیش اکیډمي ته ښه راغلاست. نن د هوپ انګلیش اکیډمي د 0 کلاس 5م لیسن دی. په دې لیسن کې به زه و تاسو ته وایم چې څنګه موږ او تاسې کولی سو چې الفبا توري په انګلیش تورو باندې واړوو، یعنې د الفبا تورو معادل په انګلیش ژبه کې چې دی. راځئ دغه ویډیو زموږ سره تر اخره پورې وګورئ. که چېرته زموږ پر یوټیوب چینل باندې نوي یاست، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. په دوهم لیسن کې موږ او تاسې د ABC د اوازونو په اړه باندې غږېدلي وو چې په هغه کې اکثره د پښتو حروف موجود وو، نو ځینې داسې حروف دي چې هلته نه وو پکې موجود. راځئ د دې حروفو په اړه باندې غږېږو چې له دې حروفو څخه یو حروف موږ او تاسې د ټي لرو. د ټي لپاره ټي استفاده کېدل، نو د ټي لپاره موږ او تاسې حروف استفاده کولی شو تر څو پورې د ټي حرف جوابګو واوسېږي. د ټي لپاره موږ او تاسې کولی سو له ټي څخه هم استفاده وکړو او له ټي ایچ څخه هم استفاده کولی سو. ټي ایچ ټي اکثره ځای ویل کېږي، یعنې اکثره په دې باندې موافق دي چې دا ټي ایچ کله سره یو ځای سي ترکیبي حروف دي، له دې څخه ټي غوندې اواز جوړېږي. خو بعضې بیا وایي چې د ټي غوندې اواز ورکوي چې نږدې و څ غوندې تلفظ کېږي. همداسې یو بل حرف موږ او تاسې لرو، څ دی. د څ غوندې اواز، د څ غوندې اواز موږ او تاسې په انګلیش کې نه لرو. څ لپاره موږ او تاسې د انګلیش کوم حروف استفاده کوو؟ اس استفاده کولی سو د څ لپاره. او همداسې مثلا ځ دی که نه، ځه. نو داسې اواز په انګلیش کې موږ او تاسې نه درلودو، نو د دې لپاره موږ او تاسې له څه شي نه استفاده کوو؟ له زاید نه. یا مثلا لکه موږ او تاسې لیکو زنځیر که نه، زنځیر په پښتو کې دی. نو د زید کولی سو چې د ز پر ځای باندې استفاده کړو. بل لفظ همداسې موږ او تاسې لرو خ، چې د خ توری مثلا خ غوندې اواز په انګلیش کې نشته، نو د دې لپاره موږ او تاسې کې ایچ راخلو. کې ایچ چې دی بیا چې یو ځای کې دی څه اواز ورکوي؟ د خ غوندې اواز ورکوي، یعنې د خ اواز ورکوي. او همداسې موږ او تاسې دال لرو، یا مثلا ډال لرو. د ډال لپاره ډي استفاده کولی سو، خو د د لپاره موږ او تاسې بیا چې شي استفاده کوو؟ هماغه ډي استفاده کولی سو. او همداسې بل موږ او تاسې کولی سو مثلا د دال لپاره ټي ایچ هم استفاده کړو. ټي ایچ اوس ځینې وایي چې مثلا د دال غوندې اواز ورکوي، خو اکثر امریکایان مثلا په دې باندې موافق دي چې دا نږدې و غال ته ویل کېږي، یعنې ټي ایچ کله راسي هغه د څه شي اواز ورکوي؟ د ذال غوندې اواز ورکوي. خو د موږ او تاسې د دال لپاره هم استفاده کولی سو. او بل لفظ مثلا ړې، نو د دې لپاره موږ او تاسې څه شي کاروو؟ آر کارولی سو. او بل لفظ کوم چې دی ګې دی، ګې، نو د ګې لپاره موږ او تاسې څه شي کاروو؟ جي ایچ. چې کله کار کوو نو هغه د څه شي اواز ورکوي؟ د ګې غوندې اواز ورکوي. او همدغه جي ایچ لفظ چې دی د خپله د غین اواز ورکوي. صحیح سو. مثلا موږ او تاسې په دې جي کې لیکو ګیره، نو جي ایچ که چېرته ولیکو مثلا هم د ګې اواز ورکوي، او په بل ځای کې مثلا موږ او تاسو ته د غین اواز هم راکولی سي. لکه مثلا موږ او تاسو لیکو افغان، نو د غین پر ځای باندې دلته موږ او تاسې څه کاروو؟ جي ایچ کارولی سو. او همدارقم موږ او تاسې په پښتو کې ښین لرو، چې بعضې خلک مثلا د خې غوندې تلفظ کوي. نو د دغه لپاره موږ او تاسې په انګلیش کې کوم حروف کارولی سو؟ کې ایچ موږ او تاسې کولی سو د ښین یا ښین لپاره موږ او تاسې وکاروو. یعنې د ښین او د خې لپاره چې په کوم ځای کې ښه غوندې اواز راسي یا ښه غوندې اواز راسي، کولی سو موږ او تاسې له کې ایچ نه استفاده وکړو. بل اواز چې دی موږ او تاسې په پښتو کې لرو نون. دا د نون لپاره موږ او تاسې کوم حروف کارولی سو؟ ان ټکی آر، ان ټکی آر یا ان ډاټ آر کولی سو موږ او تاسې د نون لپاره استفاده کوو. بل چې دی ژ، د ژ لپاره موږ او تاسې مثلا کوم لفظ استفاده کولی سو؟ زی ایچ یا زاید ایچ موږ او تاسې کولی سو د څه شي لپاره؟ د ژ لپاره موږ او تاسې استفاده کوو. او بل لفظ موږ او تاسې مثلا په پښتو کې لرو ح، یعنې غټه ح. د غټه ح لپاره موږ او تاسې مثلا څه شي کاروو؟ ایچ کارولی سو. ایچ د غټې ح غوندې اواز هم ورکولی سي،
او د کوچنۍ هغې غوندې اواز هم ورکولی سي. په دوهم لیسن کې موږ او تاسې د ABC د اوازونو په اړه باندې غږېدلي وو چې اکثره د پښتو حروف هلته موږ او تاسې کارولي وو، یعنې چې د انګلیسي کوم حروف څنګه اواز باسي، نو اکثره د پښتو حروف هلته پکې راغلي وو. نو دغه پاتې شونکي حروف وو موږ او تاسې نن په اړه باندې وغږېدلو. نو که چېرته زموږ ویډیو پر یوټیوب چینل باندې ګورئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او د بیل آیکن هم در سره کېکاږئ تر څو پورې زموږ هره ویډیو تر تاسو پورې ورسېږي. او که چېرته زموږ ویډیو پر فیسبوک پاڼه باندې ګورئ، زموږ فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ او ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ. الله حافظ.